أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. مخکې آیتونو کې چې دیم دغه ابراهیم علیه السلام واقعه وه چې بیت الله شریف د تعمیر او بیا د بیت الله شریف تعمیر نه مخکې څه دعاګانې ابراهیم علیه السلام کړې وې. کله چې خپل اهل و عیال پرېښودل هلته ابراهیم علیه السلام چې هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بیا هغه مخکې آیت کې ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غیر ذي زرع عند بيتك المحرم. مختلفې دعاګانې کړې وې. چې کله د بیت الله شریف تعمیر وشو بیا نبی ابراهیم علیه السلام مختلفې دعاګانې چې په هغې کې مخ پرنو وې چې الله ربنا تقبل منا، چې زمونږ یې قبوله کړي، موږ فرمان برداره کړي، زمونږ د اولاد نه یو جومات چې دی خپل فرمان برداره جوړ کړي، موږ ته د حج احکام وښیي. ویلو چې ابراهیم علیه السلام چې دی د ټول د ابراهیم علیه السلام چې دی دا حرم دا کومې نښې چې دي د حرم دا په مختلفو ځایونو کې چې دی حرم په مختلفو فاصلو دی، نو دا ټول چې دی دا جبرائیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ته ښولې وې دا نښې چې دا د حرم د حدود دي دا دي دا دي. نو په دې آیت کې چې دی هم د ابراهیم علیه السلام یو دعا ده چې ربنا ای رب زمونږه وابعث فیهم، چې ولېږي فیهم په دوی کې رسولا منهم یو رسول د دوی نه یتلو علیهم آیاتک، چې لولي علیهم په دوی باندې آیاتک ستا آیاتونه، ویعلمهم الکتاب والحکمة او ښیي دې ته کتاب او حکمت، ویزکیهم او پاکۍ دې لره، انک انت العزیز الحکیم، بېشکه ته غالب او حکمت والی. نو ابراهیم علیه السلام چې دی د هغې نه بعد دا دعا وکړه چې یا الله په دې کې د دینه یو چې دی یو رسول ولېږي، یعنې دا دعا وکړه چې زما په دې اولاد کې چې دی یو پیغمبر او دا هم راولېږي او د دوی نه یې ولې وي، ځکه چې د کومې علاقې کم خلک او د هغې علاقې نه یو کس منتخب شي نو دا خلکو ته هغه ټول معلوم وي، د هغو بل هغه کس ته هم د هغو طور طریقه معلوم وي، هغه هم خلک پېژني ډېر، نو زیات چې دی هغه رغبت کېږي. نو ابراهیم علیه السلام ځکه وي چې د دوی نه چې دی یو پیغمبر ولېږي. او نبی علیه السلام فرمایل وي زه چې دی د آدم علیه السلام کوم خمیر چې تیارېدو زه د هغې نه مخکې خاتم النبیین وم، لیکن زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم، خو زما خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم زه، او د عیسی علیه السلام زیری یم زه، او د خپلې مور خوب یم زه. د ابراهیم علیه السلام دعا دا ده چې ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې او په بیت الله شریف چې تعمیر وکړو چې یا الله یو رسول الله علیه پیغمبر، نو هغه د په دغې د ابراهیم علیه السلام په دعا په برکت سره نبی علیه السلام چې دی دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی او آخري نبي دی. او زه د عیسی علیه السلام زیری یم، په هغې کې په قرآن مجید کې د هغې تذکره شته چې مبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد، د عیسی علیه السلام وروسته چې بس یو نبي راځي چې د هغه نوم چې دی هغه به احمد وي، هغه زیری ورکړی عیسی علیه السلام. او د خپلې مور خوب څنګه یم، ده چې کله د ده مور حامله وه په هغه وخت کې خوب لیدلی چې زما د خېټې مبارکې نه د دقې نه چې دی یو رڼا ځي او په دې روم یاد کو یا شام چې دغه رڼا کوي، زه د هغې خوب یم، دغه نبي علیه السلام دې ته اشاره کړې وه. نو د ابراهیم علیه السلام په دعا په برکت سره چې نبي علیه السلام چې آخري پیغمبر چې د هغه په اولاد کې راولېږلی شو. بیا مخې ته یتلو علیهم آیاتک، چې لولي په دوی باندې آیاتک ستا آیاتونه، ویعلمهم الکتاب او ښیي دې ته کتاب. ګوره یو خو دې کې یو خبره واضحه شو چې علیهم آیاتک چې په دې باندې تلاوت کوي او یعلمهم الکتاب، دواړه جدا جدا خبر راوړي. نو د تلاوت نه مراد صرف الفاظ شول او ویعلمهم الکتاب او ښیي دې کتاب معنی شوي. نو ته دا پته ولګېده چې قرآن مجید دا صرف د لفظونو نوم نه دی او صرف د معنی نوم هم نه دی. زیات خلک اکثر وایي که نه وایي ست ته طوطي په شان د خبرې کوي، طوطي په شان چې دی نو تلاوت کوي او پوهېږي پرې نه او دا. نو د آیات نه واضح شو چې د قرآن مجید په تلاوت کولو جدا ثواب دی او دا یو جدا چې دی د دې په خپل ځای باندې حیثیت دی او د هغې معنی زده کول هم ضروري دي، لیکن که چاله نه ورځي معنی او تلاوت کوي نو دته بالکل ثواب میلاویږي. ګوره دا د نبی علیه السلام فرایض منصبیه چې دی په دې کې ذکر شول، درې منصبونه چې نبی علیه السلام به درې کارونه څه کوي، یو به آیات تلاوت کوي یعنې الفاظ به خلکو ته ښیي، بل چې دی ویعلمهم الکتاب او چې دی د دې معنی به هم ښیي، ویزکیهم او د دې تزکیه به کوي. نو دا درې فرایض نبوت وو چې د نبی علیه السلام په ذمه داریانو کې وو، دا درې خبرې وې. نو د تلاوت دا جدا ذکر وکړی شو. نو قرآن مجید دې وجې نه فقهي دا اصول دي
چې قرآن مجید چې دی النظم والمعنى جميعا چې دا د لفظ او د معنی د دواړو نوم دی یعنی چې د سب د معنی نوم هم نه دی او سب د لفظ نوم هم نه دی او نورو کتابونو په شان چې د لکه الفاظ غلط مرد نشي ویلی بلکې د هغې الفاظ چې دی دا هم په صحیح طریقې به ادا کړي بل دې نه دا پته ولګېده چې تلاوت کوي به علیهم په دې باندې آیاتک ستا آیاتونه په دغه وخت کې چې دی عرب د دې مخاطب وو یو ته دا پته ولګېده چې د استاد ضرورت هم دی د دې علم د وینا دپاره او د دې د خورېدو دپاره د استاد ضرورت هم دی ځکه په دغه وخت کې عرب چې دی مخاطب وو او عرب چې دی فصیح خلکو په عربۍ معنو پوهېدو او په دې عربۍ باندې مکمل پوهېدو نو په کار دا چې بس ډایرکټ قرآن مجید ته څنګه ورکړی شوی ډایرکټ په هغو پوهېدی حالانکې نبی الله پاک فرمایي چې په دې باندې دلته اوس ګوره په دې باندې د آیات لولي او دې ته یې ښیي نو مطلب دا چې د قرآن مجید دپاره د استاد ضرورت دی شته بغیر د استاد نه چې دی قرآن مجید د علم یا هر علم چې دی هغه ناصلېږي څنګه چې د دنیا علوم چې دی نو دا بغیر هم د استاد نه ناصلېږي نو دې د وجې چې نبی علیه السلام عظیم الشان استاد راولېږلی شو په اول پیر باندې والحکمت او حکمت چې دې ته حکمت ښیي اوس حکمت څه ته وایي د حکمت ډېر زیات تعریفونه کړی شوي دي خو په اسان الفاظو کې حکمت دې ته وایي که نه هر هغه کار چې د موقع په مناسبت سره کوم کار کولی کېږي دغې ته حکمت کار وایي او دغې سړي ته چې دی حکمت والا وایي بس حکمت والا کوم موږ اکثر وایو پلانی سړی ډېر حکمت والا دی او دا دی نو بس حکمت دې ته وایي چې د مقتضای حال مطابق کار وکړي چې د څه مطابق یعنی چې څه په دې وخت کې څه ویل غواړي او څه کول غواړي هغه شان دې سړی کار وکړي دغې سړي ته حکمت والا دې ته حکمت وایي که مثال په طور یو مجلس داسې دی چې سړی پوهېږي چې دلته دا خبره مناسب ده نو دغه خبره کول دغه خبره د حکمت ده او دغه سړی چې د حکمت والا دی یا یو کار داسې کول غواړي چې په دې طریقه کول غواړي کومه چې طریقه ده په هغې طریقه وکړی شي نو دغه د حکمت وایي دلته د حکمت نه څه مراد دی دلته د حکمت نه مراد د نبي علیه السلام سنت او احادیث دي چې د نبي علیه السلام په طریقې او دا خپلې طریقې چې د خلکو ته وښیي ویزکیهم او د دې تزکیه وکړي دریم چې د نبي علیه السلام په فرایضو کې یو دا چې دې ته به الفاظ هم وښیي معنی به ورته هم وښیي او ویزکیهم د دې تزکیه به وکړي تزکیه د څه مراد دی پاکي به نو پاکي د ظاهري پاکي خو هم ده چې د دې ظاهري د پاکۍ حکم به ورته کوي او باطني اصل مطلوب باطني پاکي چې په هغې سړی نه پوهېږي نو باطني پاکي نه کیسه راځي شرک نه به یې پاکوي چې شرک او بت پرستي او د عقیدې درستګي او بغض حسد کینه بد اخلاقي او دا ټول چې د څومره امراض باطنیه دي نفسانی امراض دي نو دا ټول چې دغه مراد دي چې دې د پاکي به کوي یعنی دې به د حسد او د بغض او د دې کې رذیل چې د صفاتونه چې دی دا به چې دی ختمه دغه به ختمي او د صحیح اخلاق او د صحیح صفاتو چې دی تربیت پوله ورکوي او د دې نه دا پته هم ولګېده چې ګوره تزکیه چې ده څنګه چې د انسان د ډاکټر نه بغیر علاج چې د ډاکټر نه بغیر نه کېږي دغه شان دا روح هم بیماریږي د دې ته هم د ډاکټر ضرورت دی نو د دې نه د اولیاء الله نبي علیه السلام په زمانه کې چې دی بهترین معلم او بهترین مزکي او په بیا چې د هغې نه وروسته نو اوس چې دی اولیاء الله د دې وجې نه چې وایي چې د بزرګانو خواله ځي نو دا صفات به تا ته اله حاصلېږي یعنی دا حسد نه قلارې دا یا ښه خوی ښه دغه صفات دا باله کېږي چې ته د بزرګانو صحبت اختیاروې او د قرآن مجید په آیات کې ورته هم اشاره شوې ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین چې یو تقوا اختیار کړئ وکونوا مع الصادقین د رښتینو خلکو سره شي نو دا صفات ځان له سړی ډېر په مشکل نه حاصلېږي بلکې دغې بزرګانو په خوا او شا کې چې اوسي نو قدرتي طور دا بس هغو په خپل وخت چې د هغو د خپل دغه وایي چې یاره زما داسې مسایل دي داسې د هغې سره بس د هغو دعاګانې د هغو توجه د هغې سره دا کېږي نو نبي علیه السلام ته څه د تزکیې کار هم اوله شوی چې دا د تزکیې کې بیا دغه ټول امراض نه چې دی پاکېده انک انت العزیز الحکیم بېشکه چې ته غالب او الحکیم حکمت والی ومن يرغب عن ملت ابراهیم او څوک ته چې هغه اعراض کوي یعنی څوک ته چې هغه ګرځي د ابراهیم علیه السلام د ملت نه الا من سفیه نفسه مگر هغه کس چې خپل ځان په خپله بېوقوفه کړی یعنی ابراهیم علیه السلام د ملت باندې به هر هغه سړی چلیږي لیکن کوم سړی پرې نه چلیږي چې هغه بېوقوفه وي چې د هغه فطرت چې دی هغه سلیم نه یعنی هغه د هغه په خپله چې دی په هغې خپله خرابي او بېوقوفتیا وي خپل ځان بېوقوفه ګڼي ځکه چې د ابراهیم علیه السلام ملت چې دی دا د فطرت مطابق دی یعنی اسلام داسې دین دی چې دی د فطرت مطابق دی یعنی څنګه چې د انسان سلیم فطرت والا صفا سړی هغه چې څنګه یو خبره کول غواړي نو دغه شان د اسلام چې دا فطرت والا دین دی نو دین چې دی دین به نه وړي مګر بېوقوفه شخص چې دی هغه بله دین چې دی په دې باندې به عمل نه کوي ولقد اصطفیناه فی الدنیا او بېشکه الله پاک فرمایي چې دا ابراهیم علیه السلام مونږ چون کړی په دنیا کې وانه فی الاخرة من الصالحین او په آخرت کې هم د نیکانو دی
په دنیا کې څنګه چون کړو ګور الله پاک ور په دنیا کې هم ډېر عزتونه ورکړو من جمله دا عزتونه یو دا ګور په دې نمرود او دغه قوم ټول ابراهیم علیه السلام چې دغه مخالف وو په دې بول چې ورته وغورځو څومره چې دغه آی ګور الله پاک عزت ورکو دغه ور نه دغه کو بیا په هغه وخت مطابق دومره عزت ور په دنیا کې الله پاک ورکړي چې دنیا مشرکین او بت پرستو يهودو او دی به هم موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت یعنی د دغه هغه عزت او هغه غورواله داو چې مشرکین بت پرست خلک وو ولیکن ځکه د پیدا نسبت کوي موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو یعنی موږ په هغه دین باندې یو او بعضی چې د خبرې او په هغه کې مونږ د لګیدي د ابراهیم علیه السلام د ملت وانه فی الاخرة لمن الصالحین او بشک د په آخرت کې چې د نیکو ده نو آخرت کې خپل مرتبه ده په دنیا کې هم الله ډیر عزت ورکړي نو نوړي مګر کم کسو چې هغه به وقوف وي ځکه چې د اسلام چې د فطرت مطابق ده مخکې د هغه وضاحت کیږي اذ قال له ربه اسلم هر کله چې وی ابراهیم علیه السلام ته رب د ابراهیم علیه السلام اسلم یعنی فرمان بردار شه حکم ومنه الله پاک ته فرمایل زما احکام ومنه دا کله وته ویلو دا قبل النبوت چې نبوت ابراهیم علیه السلام د نور کړی شه د الهام په ذریعه په ځل کې وته دا خبر واچول شو چې الله پاک ته فرمایل چې زما احکام ته غاړه کیده نو قال اسلمت لرب العالمین ابراهیم علیه السلام ما غاړه خودی دا زه فرمان بردار ما حکم منل دی د چا د هغه ذاتو چې هغه د ټول عالم پالون کړي نو دا قبل النبوت ابراهیم علیه السلام ته په لړ کې دا خبر وګورل شو ابراهیم علیه السلام بس دغه غاړه خودی دا نو ګوره دا د دین دی د ابراهیم علیه السلام د سره اسلام دی او اسلام څه دی بس غاړه خودل دی الله پاک منل نو چې د الله پاک منل دی نو یو پاک دین دی یو سلیم دین دی نو د دین به نوړي مګر به وقوف شخص باندې مخکې کې موږ ویل به وقوف شخص پته نه علاوه چې بل هر سړی په دې عمل کوي بل ابراهیم السلام ته قال اسلمت لرب العالمین الله پاک ته فرمایي غاړه کې نو ابراهیم السلام قال اسلمت لرب العالمین دا سیونه چې اسلمت لك هر کې الله پاک جواب ورکړ چې ستا فرمان بردار یم بلکې وی مزه فرمان بردار یم د رب د تمام عالمو نو ګوره په دې کې یو خدای ادب رعایت وساتو ډایرک چې د الله پاک مخاطب نکو چې د بل دا په دې کې د خبرې اشاره وکړه چې چې د فرمان برداری کوم او ستاد احکامات منم الله پاک ته فرمایي چې دا زما په دې باندې زما به احسان نشته په دا باندې بلکې زه مجبور یم بل لار نشته ځکه چې اسلمت لرب العالمین ما غاړه خود ده رب د عالم ته نو چې یو د تمام عالم چې دی یو ذات هغه پرورش او تربیت کوي نو چې دا هغه فرمان برداری نه کوي نو چیرته ځي بل لار نشته نو په دې کې دې طرف ته اختیار شو چې زه عاجز یم د دین بغیر ماته سفر لار نشته نو زه د رب د عالم چې دی هغه سم فرمان بردار یم نو د سیونه چې اسلمت لك بلکې چې زه د رب د صفات د الله پاک ذکر کوم چې تمام عالم چې دی پرورش کوم کړي مګر د فرمایي وصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب او په دې دین سره یعنی په دې اسلام سره وصیت کړو ابراهيم عليه السلام خپل اولاد تام ابراهيم عليه السلام خپل اولاد تام ویلو چې په دې اسلام باندې قائم اوسئ او په دې باندې چې عمل کوي او يعقوب عليه السلام خپل اولاد ته چې په دې باندې وصیت کړو یعنی دا داسې دین دی چې په دې باندې یوازې دې عمل نه کوو بلکې خپل اولاد ته وصیت کوو چې د اسلام باندې چې اوسئ بل دا د دین دا پته لګي چې د اسلام چې یو دا دیني مشترک ته په انبیو کې یعنی دا د سند چې دا یو نبی دین او چې د نبی اسلام دین دی بلکې د اسلام چې دا په ټول انبیو کې ګوره په دې اسلام باندې چې د ابراهیم علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړی دی یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړی او د نبی اسلام دین نو اسلام بلکې دا په دې ټول انبیو کې د اسلام چې دا غاړه خودل چې دی یعنی اسلام فرمان بردار دا په دې ټولو کې مشترک خبره یا بني اسوي یا بني ای زما بچو ای زما اولاده ان الله اصطفى لكم الدين چې بشک الله پاک چون کړه تاسو د فار الدين دین یعنی دین اسلام فلا تموتن تاسو هرگز ممرئ الا وانتم مسلمون مگر په هغه حالت کې چې تاسو مسلمانان یې تاسو فرمان بردار یعنی چې الله پاک تاسو د فار دین چون کړه دی تاسو هم د دین باندې عمل کوئ نشي چې په داسې حالت کې د لمر راشي تاسو ګورئ د دین اسلام باندې بلکې تاسو ممرئ مگر دا چې په دغه وخت کې تاسو فرمان بردار یې دا ابراهيم السلام يعقوب السلام وصيت جميع توكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يا رب زمونغا وابعث فيهم وليغي فديكي رسولا منهم يو رسول لدينا يتلو عليهم شلولي فديباني آياتك آياتنستا ويعلمهم الكتاب او خیدت کتاب مراد قرآن دی والحکمت او حکمت ويزکیهم او پاکی دی لرا انك انت العزیز الحکیم بشکت غالب او حکمت والا ذاتی ومن يرغب عن ملة ابراهیم
او څوک اعراض کوي د ابراهیم علیه السلام د ملت نه یا څوک ګرځي د ابراهیم علیه السلام د ملت نه الا من سفیه نفسه مگر هغه کس چې خپل ځان یې بېوقوفه کړی دی ولقد اصطفیناه فی الدنیا او بېشکه مونږ د ده لره چون کړی دی په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او بېشکه دی په آخرت کې د نیکو کارونه دی اذ قال له ربه اسلم هر کله چې الله پاک وی ابراهیم علیه السلام ته لفظي ترجمه خو دا چې کله وی له ابراهیم علیه السلام ته ربه رب دده اسلم غاړه کېده یا حکم ومنه قال اسلمت ابراهیم علیه السلام وی زما حکم منلی دی یا ما غاړه یې ښودلې ده لرب العالمین تمام عالم پالونکي ذات ته یا رب العالمین ته آسان ترجمه ووصى بها ابراهیم او وصیت کړو په دې سره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل اولاد ته ويعقوب او یعقوب علیه السلام هم خپل اولاد ته کړو یا بنیه ای زما اولاده ان الله بشک الله پاک اصطفى چون کړی دی لکم ستاسو دپاره الدین دین لره فلا تموتن پس تاسو هرگز ممرئ الا وانتم مسلمون مگر دا چې تاسو مسلمانان یئ صدق الله